دوستانو د 2 ورځې مخکې زلزلې چې په کونړ ولایت کې رامنځته شوه غټ انساني فاجعه یې رامنځته کړه او تقریبا تر 1411 کسان په دغه پیښې کې شهیدان شول او تر 3000 اضافه پکې ټپیان دي. اوس هم د ټپیان درملنه ترسره کیږي او شهیدان ته بل پرون چې موږ هغه معلومات تازه واخیستل هغلته دوی د خاورو ته سپارلو په تړاو هغه مراسم دي حتی تر دې چې ډیری وخت ما پرون یو ریپورټ اورېدله چې هغه یوه هدیره چې دوی جوړه کړې وه هغه کلیوالي هدیره په هر کلي او په هره منطقه کې وي هغه یې بیخي ډکه شوې ده په نور ځای نشته په کې چې هلته مړي خاورو ته یا شهیدان خاورو ته وسپارل شي. نو دوستانو دا ډېره دردونکې پیښه وه. د همدې موضوع په اړه د کونړ د ملي راډیو تلویزیون زموږ همکار زما سره پر لیکه کې وروستي جزئیات اخلو. سلامونه مې ومنه تاسو ته په چارو کې بریا وي. سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته بهره ده چې ورون سهار مو پیل کړی وي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. که راته د وروستیو جزئیات په اړه معلومات راکوئ ښاغلی ایمل چې په وروستي جزئیات څه دي او په کونړ ولایت کې اوس وضعیت څنګه دی که څه هم پرونه هم یو زلزله وشوله چې د ریکټر په کچه تقریبا 15 ښودل شوې وه خو د هغه وړمې ورځې غوندې زورور نه وه. د وروستیو جزئیاتو په اړه که راکړئ د تېرې ورځې زلزلې په تړاو هم چې په دغه پیښه کې چاته ځاني او مالي زیانونه اوښتي او که نه. ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل د تېرې یکشنبې مرګونې زلزلې چې په کونړ کې د کونړ په ډېرو سیمو کې ډېر زیات تلفات واړول مرګ ژوبله یې واړوله ویرانۍ یې رامنځته کړې ګڼ شمېر کورونه یې ونړول د خلکو ژوند یې واخیسته. تر دې دمه وروستي جزئیات دا دي چې موږ چې د حکومتي مسؤلینو سره وغږېدلو هلته چې د ژغورنې عملیې او ډلې دي همدا مهال په د ژغورنې او بیړنیو مرستو په رسونې باندې بوختې دي. تر اوسه پورې څه د پاسه 1411 تنه د شهیدان شوي دي خپل ژوند په دغه زلزله کې د لاسه ورکړی دی او د دې تر څنګ څه د پاسه 3000 کسان چې دا ټپیان شوي دي او د نږدې 5000 یا 1500 کورونه چې دي دا په بشپړ او په نیمه ډول باندې چې دی دا ویجاړ شوي دي. نو لکه څنګه چې تاسو ویل پرون مازدیګر مهال هم یو زلزله رامنځته شوله چې د تېرې زلزلې په پرتله باندې شدت له کم و بېګا د شپې 3 بجې او تقریبا شاوخوا 1 بجه باندې بیا هم د زلزلې ټکانونه په مرکز اسداباد او یو شمېر ولسوالیو کې محسوس شول. نو په دغه زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د حکومتي ادارو مسؤلین عام خلک د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو باندې بوخت دي. مرستې بیړنۍ مرستې خلکو ته رسول کېږي جسدونه لا هم د خاورو راویستل کېږي دفن کېږي او ټپیان تر روغتونونو رسول کېږي. بله د مرستو په اړه که راته ووایه د ټپیانو لومړی به د ټپیانو موضوع راواخلو. ټپیان بشپړه توګه روغتون ته رسېدلي دي او که نه د دې څنګ چې هغه ټپیان چې وخیم حالت کې دي هغه خو زیاتره یې د طیارو په واسطه ولایتي روغتون ته ننګرهار او د کونړ راولېږدول شول. ځینې سهار ټیمونه به هم هلته تللي وي که په دې اړه راته ووایه چې اوس هغلته وضعیت د ټپیانو برخه کې څنګه دی؟ د دغې لویې فاجعې تقریبا نن 3مه ورځ ده او هڅې روانې دي هم د هوا له لارې هم د ځمکې له لارې ټپیان تر روغتونونو را انتقالېږي. لا هم ویل کېږي چې سیمې شته چې هلته لا تر اوسه رسېږي نه شوې لرې پرتې په غرونو کې بانډې دي په لرو پرتو درو کې هلته چې د موټرو تګ راتګ ناشونې د لارې سختې دي ځکه که هغه خپلې لاره مرغلې وه هغه په د وروستیو زلزله کې چې پرون مهال رامنځته شوه یا د تېرې ورځې زلزله کې دغه لاره د غرونو څخه کمرې راکوز شوي دي لاره د خلکو پر مخ تړل شوې ده. خلک په ډېرو لویو او خطرناکو قبلیچونو او پیچومو باندې چې دی په پلي مزل باندې چې دی هغه سیمو ته ځانونه رسوي. د حکومتي مسؤلین امنیتي او دفاعي ځواکونه او د ژغورنې نورې ډلې څو هغه بند چې کوم کسان پاتې دي یا د خاورو لاندې دي هغه راوکاږي او جسدونه یې خاورو ته وسپاري. که کوم کس ژوندی پاتې شوی دی هغه تر روغتونه ورسوي. پرون یوه ډېره زر بوږنوونکې پیښه دا وه چې د 19 ساعته وروسته یوه ماشومه چې دی دا د خاورو نه ژوندۍ راوویستل شوله چې په ټپي حالت کې او ژوندۍ وه چې خلک پرې ډېر زیات خفه او غمګین شو. نو وخت تقریبا 3 ورځې تېرې شولې لا هم د ژغورنې بله یا په دې تړاو باندې ستاسو یو
وروستي جزئیات دا دي یعنې چې اوس هم دغسې بانډې یا دغسې کلي شته دي چې هغلته د ژغورونکي ټیم په بشپړه توګه نه دی رسېدلی، یعنې شاید دغسې امکان وي چې هلته هم تر خاورو لاندې انسانان پاتې وي. همداسې ده، چونکې کونړ یو غریز ولایت دی، ډېر اوسېدونکي چې دی په غرونو رغونو او په لرو پرتو سیمو کې اوسېږي چې بیخي ډېر زیات خپلې مزلې ورته په ځنګلونو یې هلته نو لا په بشپړ ډول باندې چې دی د ژغورنې عملیات پای ته نه دي رسېدلي، هڅې روانې دي چې د دغه ټپیانو یا هغه کسان چې پاتې دي لا هم ژوندي دي تر هغوی ځانونه ورسوي. بله، یو څه چې پرون ما د ښاغلي تړون صاحب سره په بحث وکړه، خبرې وکړې، دوی چې هغه لاره چې خپله مزار درې ته نورګل ولسوالۍ او څوکۍ ولسوالۍ ته ځینې لارې چې تللې وې چې موټرونه پرې تلل، هغه لارې زلزلې بندې کړې وې. بیا دوی ویل چې د بیړني حالت په ترڅ کې د وړو موټرو لپاره مثال رینجر او دغې ته لاره خلاص شوه، خو د غټ موټرو لپاره خلاصه نه وه. که وروستي معلومات راته راکړي چې پرون ورځ دغه لاره په بشپړه توګه خلاص شوه، یعنې غټ موټر هم پرې تګ او راتګ کولی شي او که نه؟ همداسې ده، لاره زلزلې له امله بنده شوې وه، خو پرون چې بیا زلزله وشوله مازدیګر مهال کې او اوس هم زموږ سیمې ته چونکې هغه سیمې ډېرې زیاتې لرې دي، زموږ همکاران تللي دي، تازه جزئیات له هغه سیمې بېګا راهیسې نه لرو، چونکې بېګا هم زلزله ټکانونه محسوس شو چې لاره بیا بېرته د ترافیک پر وخت بنده شوې ده که نه ده بنده شوې، خو د خلکو رشم زیاتې، ګڼه ګوڼه زیاتې او جسدونه هم را انتقالېږي، د دې تر څنګ ټپیان را انتقالېږي او هلته سیمې ته چې دی بیړنۍ مرستې رسول کېږي، نو دغه هم یوه ګڼه ګوڼه رامنځته کړې ده چې پر وخت باندې چې دی بیړنۍ مرستې هلته سیمې ته نه شي رسېدلی. نو هڅه کېږي چې دغه زلزله ځپلو کورنیو ته پر وخت رسېدنه وشي او د دوی د ژوند د خوندیتابه لپاره چې دی هڅې وشي. پرون موږ داسې خبرونه ترلاسه کړل چې هغلته مخابراتي شبکې هم په موقت ډول هلته انتنونه لیږدولي دي تر څو به مخابراتي لاسرسی ولري، ځکه په هغې سیمه کې مخابرات هم کار نه کوي، ټلیفونونه هم کار نه کوي. دا خبره څومره حقیقت لري او څومره په دې یعنې هغلته مخابراتي پوښښ رامنځته شوی دی په سیمه کې؟ رښتیا هم هلته د زلزلې نه وروسته چې دی په ټلیفوني شبکو کار پرېښی و، د مخابراتو ریاست همدلته په سیمه ییزه کچه چې موږ له مسؤلینو سره خبرې وکړې، نو د دوی هڅه وه چې هلته په موقتي ډول باندې چې دی د سټلایټ د لارې هم انټرنیټي خدمات رامنځته کړي او هم ټلیفوني خدمات رامنځته کړي، نو چارو ته په سمه توګه باندې رسېدنه وشي او یو همغږي هم د حکومتي مسؤلینو او د عامو خلکو ترمنځ رامنځته شي څو کومه ته چې مرستو ته اړتیا یې هلته پر وخت رسېدنه وشي. نو داسې ویل کېږي چې هلته هڅې روانې دي چې مخابراتي او ټلیفوني اسانتیاوې رامنځته شي. ښه، د مرستندویو بنسټونو په اړه که راته نن د اوس موږ خبر خپور کړی چې د ایران سفیر هم هغلته تللی و او مرستې رسولې وې، نورو هیوادونو هم ژمنه کړې او د ځینو هیوادونو ژمنې خو عملا البته مرستې خو عملا را رسېدلي دي. که راته ووایې چې مرستندویو بنسټونه خصوصا دوی چې راځي اول به اسداباد ته راځي، څومره دي هغلته د هغې ځینې مثال تر نورګله یا څوکۍ ولسوالۍ چې هغه ډېرې زیانمنې شوې سیمې دي، دغه خپله هغه کوم مرستې چې دي دوی په څه طریقه رسوي او دغه د مرستو د رسولو لړۍ به اوس هم روانه وي، خو څه ما ته مخکې په بحث وکړ چې لارې کې ستونزه ده او لارې هم بندې وي. همداسې ده، پرون د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې کوم سفیر دی هغه کونړ تشریف راوړی و، مې تسلیت او خواخوږي له ولسونو سره شریکه کړه او د دې تر څنګ د 80 ټنه په خواوشا کې چې دی دا د خوراکي او غیر خوراکي موادو د رارسولو ژمنه یې وکړه، ځینې مواد رارسېدلي دي خوراکي او غیر خوراکي. د دې تر څنګ د هند حکومت هم یادونه کړې چې 21 ټنه مرستې چې کمپنۍ او خیمې او لومړنۍ مرستې د پخلنځي لوښي، طبي وسایل او یو شمېر نور اړین لومړني توکي دي، دا مرستې تقریبا د رارسېدو په حالت کې د ترکیې هېواد او د نورو هېوادونو د لورې مرستې دوام لري. دا د انتقال په حالات کې دي. د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې چونکې هغه پراخ ځمکې او ساحې لري، حکومت تصمیم نیسي چې همالته ورته د خلکو دپاره په یو موقتي ډول باندې یو کیمپ جوړ کړي، دلته د روغتیايي اسانتیاوې رامنځته کړي څو په اسانۍ باندې چې اسداباد ولایتي روغتون ته مریض را انتقالېږي یا ټپي را انتقالېږي. نو خاص کونړ ولسوالۍ دغه څوکۍ او نورګل ولسوالۍ ته نږدې ده، هلته نو عواریم شته دی، دغه مواد هم همالته ذخیره کېږي او بیا په منظم ډول باندې چې دی په کورنیو خلکو باندې ویشل کېږي. د دې تر څنګ د خیریه بنسټونو او عامو خلکو له لورې هم ځای په ځای باندې چې دی مرستې راټولېږي، چندې را جمع کېږي په کلیو او بانډو کې د کونړ یا د افغانستان نورو ولایتونو کې هم ورته چاره د ځوانانو له لورې شروع شوې ده.
د خیریه بنسټونو استازي هم سیمې ته تللي دي او هلته هغه لومړنۍ توکو مرستې دوام لري او کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د سرپناه په برخه کې په موقت ډول باندې چې دی اسانتیاو په برخه کې چې دی هغه مرستې دوام لري او هڅې روانې دي د هم په ولسي کچه باندې او هم د حکومت په کچه باندې چې دغه زلزله د ټولو کورنیو ستونزې حل شي ورسره. بله د بشري قوې په اړه که راته ووایي چې څومره خلک هغلته د ژغورنې لپاره تللي یعنې خلک مطلب یې دا دی چې د افغانستان د هر ولایت څخه هر یو ځوان چې د دې توان درلودله تر کونړ ځان رسولی دی یعنې هغلته بشري قوه به پوره وي که نه چې تر څو وکولی شي خلک مخکې ما ورته په بحث وکړ چې داسې کلي او داسې بانډې دي چې هغلته پلی تګ کېږي نه موټر ورځي هلته او نه حتی تیاره هم نشي کېناستلی ځکه په داسې سیمې دي چې هلته د تیارې د کېناستلو ځای نشته دی بشري قوه هلته پوره ده که نه یعنې اوس هم د سادآباد ته خلک درځي که نه چې سیمې ته ځان ورسوي پرون او ابل پرون په هغو سیمو کې شاته د تیارې یا د چورلکې د کېناستو امکان نه و د دفاع وزارت له لورې ځینې کومندایي ځواکونه چې دی د هوا له لارې د پراشوټونو او د پړیو له لارې چې دی په هماغو سیمو کې ښکته شوي دي او د ژغورنې عملیات شروع کړي دي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د هېواد د بېلابېلو ولایتونو څخه ډلې ځوانان چې دی د شخصي لګښتونو باندې را روان دي کونړ ته او دلته د کونړ په داخل کې هم د ولسوالیو د بېلابېلو سیمو ډلې ځوانان چې دی په خپلو شخصي لګښتونو باندې موټرې نیولي او هغه سیمې ته چې دی د مرستې په موخه باندې ځانونه رسولي چونکې هغه سیمه ډېرې زیاتې لرې دي هلته چې یو څوک لاړ شي 6 ساعته 7 ساعته پلی مزل وکړي په غرونو کې نو بیا نو په خپله باندې سړی ستړیا احساس کوي بیا د کار کولو توان نه لري نو ځینې ځوانان دا شته چې همالته په شپه باندې چې دی شپې کوي د تېرو 3 ورځو راهیسې یا 3 شپو راهیسې چې دی همالته په سیمه کې دي او د مرستې په موخه باندې چې د په کار کولو باندې یا د پلټنې او بیړنۍ مرستې په موخه باندې په کار کولو بوخت دي. بله وروستی پوښتنه به دا وي چې تاسو به حتما د کونړ ولایتي روغتون تصرف ښکاره کړی وي د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ د کونړ ولایتي روغتون ته زموږ همکاران او زه په خپله باندې تازه جزیات اخلو هلته خپله ورځو د ټپیانو حالات د نږدې څارو ریپورټونه او خبرونه پرې کوو موږ شاته وضعیت ګورو 20 ټیمونه د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره چې موږ خبرې وکړې ګرځنده 20 د روغتیایي ډلې چې دی دا یې بېلې همالته سیمې ته لېږلي دي او هلته چې دی بیړنیو حالاتو کې د خلکو سره مرسته کوي ناروغانو سره هغه ټپیان چې حالات یې وخیم وي هغه ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقالېږي هغوی چې دلته یې دوا شونې وي په د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې او یا اسداباد ولایتي روغتون ته رانتقالېږي موږ چې د اسداباد ولایتي روغتون نه د نږدې څارنه کوو هلته په ګڼ شمېر باندې ټپیان لا هم بستر دي هغه چې ډېر ژوبل شوي وي او درملنې د روغتیا پالانو له لورې په سمه توګه روانه ده ځینې د درملنې وروسته بېرته ستانه شوي دي کورنیو ته او ځینې لا هم بستر دي. بله ډېره مننه قدرمنه چې موږ ته وروستي جزئیات راکړه د تاسو په چاره کې بریا وي انشاءالله په نورو خپرونو کې به هم ستاسو څخه معلومات اخلو. ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ.